بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې منګه د جلټ په مطلب په معنا خبره کوو چې د جلټ څه مطلب کېدای شي. نو جلک په اردو کې اچانک دکې سے هلانا یا هلانا، یعنی په اردو کې دی مطلب دی اچانک دکې سے هلانا یا هلانا مطلب خوځول یا اچانک په دیکا سره خوځول. په پښتو کې هم دغه مطلب دی چې یاره یو سیز خوځول، یو سیز لړزول، یو سیز له دیکا ورکول او د دیکې په زور سره هغه خوځول. دې ته په انګلیش کې جلټ وایي. د نیوز پیپر مثال ته راځو. خیبر پختونخوا's Battagram earthquakes jolted parts of the country on Sunday. د خیبر پختونخوا د بټګرام زلزلو د اتوار په ورځ د ملک علاقې ولړزولې. د پارت یو مطلب علاقه هم د ریجن هم د پارت ریجن ته هم ویلی کېږي. دلته ته علاقه مراد ده یا او د پارتس نه علاقې مراد دي. د بټګرام کې چې د خیبر پختونخوا بټګرام کې چې کومه د اتوار په ورځ زلزلې شوې وي، نو هغې د ملک علاقې د ملک مختلف ریجنز چې کوم دي هغې ولړزول، هغې وخوځولې. دلته هم د جلټ مطلب دی خوځول، په دیکې سره خوځول، اچانک خوځول، لړزول. دې ته ویلی کېږي په انګریزۍ کې جلټ.